په لس روپۍ سره څنګه کولی شو خپل کوتک 3 انچه غټ کړو؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وبرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوري نشان ووهئ. مننه. څنګه کولی شو چې په 10 روپیو سره خپل کوتک 3 انچه غټ کړو؟ لکه څنګه چې تاسو ما مخکې هم په دې باره کې 2 ویډیوګانې جوړې کړې وي چې دا درېیمه ده. کېدای شي زموږ نوي ملګري راغلي وي او دا ویډیو نوي کتلي، نو کېدای شي په دې کې دوی غټه فایده هم وکړي. که غواړئ چې په 10 روپۍ سره خپله کیله یا خپل کوتک 3 انچه غټ کړئ، نو د ویډیو تر پایه راسره اوسئ تر څو مطلب ښه ځان پوه کړئ. هغه نارینه چې په هفته، میاشت او په 2 میاشتو کې دوی خپل ذکر نه پاکوي، د دې 2 غټ علتونه دي چې دوی نشي کولی د خپل کوروالي څخه هم خوند واخلي او بل مېرمنې ته هم خوند ورکړلی شي. که غواړئ چې مېرمنې ته هم خوند ورکړلی شي او خپله هم خوند واخلئ، نو د 10 روپۍ پاکي بلیډ څخه استفاده کوئ. په هفته کې یو ځل حتما خپل ځان یا فرایض ځان پاکوئ تر څو ستاسو کوتک غټ شي. دا د دې غټ علت آیا څنګه په دې 10 روپۍ سره موږ خپل کوتک غټولی شو؟ اصلي علت یې دا دی چې که چېرته تاسو کوروالی کوئ، د مېرمنې سره یوځای کېږئ، نو که مېرمنه ستاسو کوتک ته وګوري او خپلې شرمګاه ته هم وګوري، نو ډېره مایوسه کېږي. مایوسي په دې کېږي چې کله ستاسو کوتک باندې ببر وي او ځنګل مو ترې جوړ کړی وي، نو مېرمنې ته خپل یعنې ستاسو ذکر ډېر وړوکی ښکاري او دې ته بیا خوند نه ورکوي. که څه هم داسې نه ده چې مېرمنې ته غټ کوتک خوند ورکوي، خو باید صفایي او پاکي باید وشي، ځکه چې په پاکه خېټه او په پاکه خوټه باندې کوروالی کول تر ټولو ښه علایم لري او مېرمنه هم ښه زیات خوند ترې اخیستلی شي. نو هر ټیم زه تاسو ته وایم چې په هفته کې یو ځل یې حتما خپل فرایض پاکوئ تر څو مېرمنه هم ستاسو څخه راضي اوسېږي او خپله هم راضي اوسېږئ. پاکي د ایمان جز دی او باید هر ټیم خپل ځان ته پام وکړو او خپل ځان پاک وساتو. نو هیله کوم له هغو ملګرو څخه چې تاسو څنګه کولی شئ په 10 روپۍ سره خپل ذکر 3 انچه غټ کړئ، نو دغه یې غټه نسخه ده چې کولی شئ په هفته کې یو ځل یا 2 ځله حتما خپل ذکر پاک کړئ. او د دې څخه تر ټولو غټه ګټه یې دا ده چې کله انسان په سر باندې ویښتان وي، نو وینه څکي او د انسان غونډ مخ وچوي. همداراز دا کوتک هم دا شی دی چې که چېرته تاسو خپل کوتک غواړئ چې غټ پاتې شي او قوي مضبوط پاتې شي، نو هر هفته کې خپل ځان پاکوئ تر څو ستاسو ټوله انرژي ذکر ته لاړه شي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب واخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.